په کوم وخت کې زنانه خپل رب ته ډېرې نږدې وي؟ دا هم یو ډېر د خوشحالۍ حدیث دی د زنانو دپاره. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زنانه چې کله هم د خپل کوره وځي دا شیطان ورپسې کېږي. خو د دې به دا مطلب نه وي چې دا زنانه عیاذا بالله څه فاسقه به وي او بدکاره به وي، نه. دا د امتحان دپاره ولو که جنتۍ زنانه هم وي، نیکه زنانه وي، حتی صحابیه ولې نه وي، صحابیه هم چې د کوره وځي شیطان ورپسې کېږي، دې دپاره چې په یو فتنه کې دا وغورځوي، همدغه رنګې نارینه ورسره فتنه کې وغورځوي. نو په دې وجه باندې چې ډېر د کوره بې ضرورته ونه وځي. د حدیث کې مقصد هم دا دی چې زنانه باید کوشش وکړي د ډېر د بغیر د ضرورته د کوره ونه وځي. نو بیا ډېر ناشنا ترغیب ورکړی دی او دا به د زنانو دپاره کافي وي. په دغه حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي واقرب ما تكون من وجه ربها. سبحان الله. وای دا چې ډېره نږدې وي خپل رب ته، د خپل رب مخ ته ډېره نږدې وي، ډېره نږدې وي. دا په کوم حالت کې؟ وهي تكون في قعر بیتها، چې دا د خپل کور په منځ کې ناسته وي، یعنې په خپل کور کې ناسته وي. الله اکبر. عظیم حدیث دی عزتمندو، د ټولو زنانو دپاره، مسلمانانو زنانو دپاره عظیم خوشخبري ده. دای بس دی چې په دې خپل کور کې ناست سي او دا سوچ کوي چې زه خپل رب ته ډېر نږدې یم په دې حالت کې. نو واقعا سړی په کور کې ناست وي تنګېږي او بار ته نه وځي، لیکن دا حدیث دی زنانه او مسلمانه خور ځان ته را په یادوي چې زه په خپل کور کې ناسته یم، زه خپل رب ته ډېره نږدې یم. دا عظیم حدیث دی عزتمندو. او د دغې په مقابل کې دی چې بار ته سړی ونه وځي، د بار د وتلو په مقابل کې الله دا نعمت ورکړی دی، دا خوشحالي ورکړې ده. ځکه سړی چې بار ته وځي طبعا یو چکر ووي، یو سیل وکړي، خو دې به دا مطلب نه چې سړی نه وځي. زنانه خپل حاجت ته وتلی شي، کله د خپل خاوند سره محرم سره سیاحت ته چکر ته وتلی شي، دا مشکل نشته عزتمندو، وتلی شي. خو بې ځایه نه وتل د یوې روپۍ کار نه، یو څادري په سر اچلې او منډی، بې ځایه نه وتل. یو کار بل چا باندې کولی شي، په بل چا وکړه، زوی باندې وکړه، ورور خاوند باندې وکړه، بې ځایه سړی نه وځي. نو خپل خپلوانو کره وغیره حیا پرده کې وتلی شي، هېڅ مشکل نشته. لیکن چې په کور کې وه د خپل رب ته به ډېره نږدې وي، د خپل رب نه یې دعاګانې کوي، په دې د خوشحالي احساس کي او محسوس کي.